سدرا بیبي د قبایلي ضلع خیبر د تیرا سره تعلق لري. په موجوده وخت کې په پېښور کې اوسېږي. وایي د نټبال لوبه کې انعامونه ګټلي دي او دا لوبه یې پېښور کې زده کړې ده. خو په دې خفه ده چې د قبایلي ضلعو جینکو ته د لوبو داسې موقع نشته څنګه چې د نورو ضلعو جینکو دپاره دي. او د سپورټ د ایونټس دي هلته هم لږ بوځي د هغوی د مور پلار او د ټول چې کومه څومره ضلع ده د هغې کې هم لږ ذهن به اباو لږ مایند به اوپن شي او دا چې وایي چې دا دلته جینکۍ مزي دلته جینکۍ مزي دا ایشوز به بالکل ختم شي د هغوی نه. په خیبر پښتونخوا کې د 21 کالو نه کم عمر جینکو د لوبو مقابلې په پېښور قیوم سپورټس کمپلیکس د چارسدي عبدالولي خان د لوبو میدان او د صوابۍ بامخیل لوبو میدان کې تر 15 مارچ پورې روانې دي. د لوبو کې د 2000 نه زیاتې لوبغاړي جینکۍ برخه اخلي. د مردان بیډمنټن ټیم کوچ حزرا نازوی دلته جینکو کې د لوبو ډیر صلاحیتونه موجود دي خو د کورونو اجازه نه ترلاسه کېدو او د لوبو ډېرې مواقع نه ملاوېدو له امله اکثر له جینکۍ د لوبو میدان کې وروسته پاتې شي. حزرا نازوی د قبایلي ضلعو جینکو کې د لوبو ډیر صلاحیتونه موجود دي خو که هغوی ته موقع ورکړل شي. زمونږ میداني علاقې ماشومان هغې کې ټیلنټ طاقت پاور هر څه ډېر دي نو هغې له خو زیات دغه پکار دی ښه ښکلې ټیلنټ پکې وي خو د دغه وجې هغې ضایع کېږي که نه. د دې لوبو کوریج کوونکي خبریالان وایي په دې کې د 5 قبایلي ضلعو مومندو، کورم او رګزی، شمالي او د جنوبي وزیرستان د جینکو ټیمونه برخه نه اخلي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ځینې نورو ضلعو جینکۍ لوبغاړي هم دې لوبو ته نه دي راغلي. د خیبر پښتونخوا د لوبو د محکمې مشر خالد خان نه مو د واتس اپ د لارې د دوی د نه راتلو د وجوهاتو پوښتنه وکړه خو د لیکلي پیغام د کتو باوجود یې هم ډیوه ته کوم ځواب نه دی ویلی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.